ملګرو نن ورځ د یوه داسې کرکټر په اړه خبرې کوو چې د خپل عجیبه بالینګ سټایل له وجې ټوله نړۍ پیژني او په داسې انداز سره توپ اچونه کوي چې په وړاندې غټ غټ بیټسمنان د ډار احساس کوي. ملګرو په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو ته د لاسیت ملنګ د ژوند کیسه بیان کړو او تاسو به حیران شئ چې څنګه نوموړی په یو کوچني کلي کې د کرکټ کولو څخه نړیوال کرکټ ته لار ومونده او په خپل ژوند کې د ډیرو هڅو وروسته دغه مقام حاصل کړی دی. ملګرو د ویډیو د پیلېدو نه مخکې که چېرته تاسې د ملنګ مینوال یاست نو ویډیو حتما لایک کړئ. نو راځئ ویډیو شروع کوو. ملګرو د ملنګ مکمل نوم سپرمدو لاسیت ملنګ دی او لقب یې سلنګا ملنګ دی او د 1983 کال د اګست په 28مه د سریلانکا په ګیل کې زیږېدلی دی او د 2022 کال نه مخکې عمر 38 کاله دی. ملنګ په یوه ډیره غریبه کورنۍ کې زیږېدلی و او د ده پلار یو مستري و. ملنګ په خپله یوه مرکه کې ویلي و چې کله چې زه کوچنی وم نو د کورنۍ اقتصاد مې ډیر خراب و. ما په خپل ماشومتوب کې ډیرې بدې ورځې لیدلې دي. له موږ سره ډیر په مشکله د 2 وختونو د ډوډۍ پیسې پیدا کېدې. د ملنګ باور دی چې تاسو په ژوند کې هر څه ترلاسه کولی شئ مګر د هغه لپاره باید شپه او ورځ خواري وکړئ. اوس به ملګرو د ملنګ د کریر په اړه خبرې وکړو. ملنګ له کوچنیتوب څخه په خپل کلي کې د ملګرو سره د ساحل په غاړه په ساعتونو د کرکټ لوبه کوله او ملګرو یې هم د ملنګ په څیر د کرکټ سره ډیره مینه درلوده. ملګرو کله چې ملنګ د سمندر په ساحل کې د کرکټ لوبه کوله نو په ساحل کې خاورې او خټې دومره زیاتې وې چې بال به نه بونس کېدلو. له همدې وجې یو نااشنا انداز لرونکی بالر ترې جوړ شو او د همدې سټایل په وجه په ټوله نړۍ کې مشهور شو. ملنګ د ویدیا تلاکي سکول څخه فارغ شوی او د سکالرشپ د ترلاسه کولو وروسته ویدیا لوک سکول ته تبدیل شو او د همدغه ښوونځي کوچ چمپاکا کمنیاک د ملنګ د ژوند په جوړولو کې لوی لاس لري. د ملنګ د بالینګ سټایل په لیدلو سره یې کوچ ډیر زیات متاثره شوی و او دا ذمهواري یې اخیستې وه چې ملنګ به د نړۍ بهترین بالر جوړوم. نو بیا همغه د ښوونځي کوچ ملنګ په یوه کرکټ اکاډمۍ کې شامل کړو او په اکاډمۍ کې ورته د خپل عجیب سټایل له امله د سلنګا ملنګ لقب ورکړل شو او د همدې سټایل له امله ډیر مشهور شو او آخر په 2004 کال کې په نړیواله ټیسټ لوبه کې ورته د لوبې کولو چانس ورکړل شو کوم چې په 2004 کال د جولای په اوله نیټه د استرالیا په خلاف و او په خپل لومړني میچ کې د 6 وکټو په اخیستو سره د خلکو زړونه وګټل. دته د اولې نړیوالې ورځنۍ لوبې موقع په 2004 کال کې په خپل هیواد سریلانکا کې د متحده عربي اماراتو په خلاف په اسیا جام کې ورکړل شوه. ملګرو د ملنګ د کریر په پیل کې د نااشنا سټایل ویره دومره زیاته خوره شوې وه چې لوی او مشهور بیټسمنان به د ده له بال څخه ویرېدل او د ده په وړاندې به یې ښه توپوهنه نه شوی کولی. ملګرو ملنګ یوازینی داسې بالر دی چې په خپل اوډیای کریر کې 3 ځلې د ویکټو هیټریک کړی دی. په آی پی ایل کې د ممبئی انډینز له طرفه لوبه ترسره کوله. همدارنګه ملنګ په خپل خیمټ باندې یو ټاټو هم رسم کړی دی چې د خپلې لومړنۍ لوبې تاریخ یې پکې لیکلی دی. ملګرو ملنګ لومړنی بالر دی چې په 20 ورځو لوبو کې 100 وکټې اخیستې دي. همدارنګه ملنګ لومړنی داسې بالر دی چې په 4 توپونو باندې 4 وکټې اخیستې دي. ملنګ خپل وروستنی ټیسټ میچ د 2010 کال د اګست په 3مه د هندوستان په خلاف لوبولی دی او خپل وروستنی ورځنۍ لوبه یې په 2019 کال د جولای په 26مه نیټه ترسره کړې ده. ملګرو تاسې ملنګ څنګه بالر ارزوئ لاندې په کمنټ کې ولیکئ او د ملنګ لپاره ویډیو هم لایک کړئ. اوس به ملګرو د ملنګ د ریکارډونو په اړه وغږیږو. ریکارډ نمبر 1 ملنګ د کرکټ په نړۍ کې یوازینی بالر دی چې په یو ورځنۍ لوبو کې 3 هټریکونه لري. ریکارډ نمبر 2 ملنګ یوازینی داسې بالر دی چې په 4 توپونو یې 4 وکټې اخیستې دي هغه هم 2 ځله. ریکارډ نمبر 3 ملنګ لومړنی داسې بالر دی چې په 20 ورځې لوبو کې 100 وکټې اخیستې دي. ریکارډ نمبر 4 ملنګ دا ریکارډ هم لري چې په وروستۍ وکټ یې په 9 نمبر باندې 132 منډې ملګرتیا کړې ده د انجلو میتیوس سره او هغه هم د نړۍ د لومړي ټیم استرالیا په خلاف په 2010 کال کې. ملګرو اوس به د ملنګ کورنۍ درو پیژنو. د ملنګ د پلار نوم دی سپرمدو میلتن.
د ملنګ د مور نوم دی سورنا، د ملنګ د میرمنې نوم دی تانیا پریرا، د ملنګ د زوی نوم دی ډیوین او یو لور یې هم شته. ملګرو اوس به د ملنګ د عاید په اړه خبرې وکړو. ملنګ د آی پی ایل د لوبولو لپاره 2 کروڑه روپۍ اخلي. ملنګ د کومې کمپنۍ د پروموټ کولو او مشهورولو لپاره 2.5 کروڑه روپۍ اخلي. د ملنګ کلنۍ تنخوا 50 لکه روپۍ ده، کوم چې د سریلانکا د کرکټ بورډ څخه یې ترلاسه کوي. له دې نه بغیر ملنګ د 2.5 کروڑه روپیو پانګه اچونه هم کړې ده او له هغې څخه هم ورته پیسې لاسته راځي. اوس به ملګرو د ملنګ د سرمایې په اړه خبرې وکړو. د ملنګ ټوله سرمایه 250 کروڑه روپۍ ده. اوس به ملګرو د ملنګ کور در باندې ووینو. ملنګ په خپل پلارني ټټوبي ګیل کې یو ښایسته کور لري چې قیمت یې 2 میلیونه ډالر یا هم 15 کروڑه روپۍ دی او په دې انځورونو کې د کور ښکلا لیدلی شئ. اوس به ملګرو د ملنګ د موټرو او موټر سایکلو د ټولګې په اړه وغږیږو. ملګرو د ملنګ سره یو BMW X1 موټر شته چې قیمت یې 50 لکه روپۍ دی. د ملنګ سره یو BMW X5 موټر شته چې قیمت یې 15 کروڑه دی. د ملنګ سره یو میتسوبیشي لینسر موټر هم شته چې قیمت یې 15 لکه روپۍ دی. د ملنګ سره یو BMW i8 هم شته چې قیمت یې 3.5 کروڑه دی. د ملنګ سره یو ټویوټا لینډ کروزر پراډو هم موجود دی چې قیمت یې 1 کروڑ روپۍ دی. د ملنګ سره یو آډي A8L موټر هم شته چې قیمت یې 2 کروڑه روپۍ دی. ملنګ یو یاماها YZF R1 موټر سایکل لري چې قیمت یې 60 لکه روپۍ دی. د ملنګ سره یو TVS Apache RR 310 موټر سایکل هم شتون لري چې قیمت یې 3 لکه روپۍ دی. همدارنګه ملنګ یو یاماها R15 موټر سایکل هم لري چې قیمت یې 2 لکه دی. نو ملګرو دا وه د ملنګ د ژوند په باره کې معلوماتي ویډیو. که تاسو د ملنګ مینوال یاست نو ویډیو لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره یې هم شیر کړئ او په کمنټ کې دا هم راته ولیکئ چې راتلونکي ویډیو د کوم کرکټر په باره کې غواړئ.